د ملي روغې جوړې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي وسلوالو طالبانو د خبرو څخه مخ اړولی او له تېرې میاشتې راهیسې د مذاکرې میز ته نه حاضرېږي. نوموړي یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل د مذاکرې میز ته د وسلوالو طالبانو نه حاضرېدلو د سولې بهیر اغېزمن کړی او که چیرې د خبرو میز ته ونه ګرځي د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکراتي پلاوی به هم له دوحې بیرته کابل ته وغوښتل شي. باید مردم افغانستان دو طرف در روی میز مذاکره بشینه. اگر که مسئله تسریع روند است، ما مسئولیت داریم در جمهوری اسلامی افغانستان در چارچوب شورای عالی مصالحه ملی که چی قدم هایی را برداریم که کارها تسریع شود. اما فعلا در یک موقعیت قرار داریم متاسفانه که طرف مقابل مذاکره را قطع نکرده، اما مذاکره هم صورت نمیگیره، یعنی مذاکره در جریان نیست. ډاکټر عبدالله همدارا زیاته کړې چې لنډمهالی حکومت د سولې د خبرو هدف نه دی، بلکې هدف دا دی چې د افغانستان خلکو ته دا موقع ورکړل شي چې د خپل راتلونکي په اړه د رایو په وسیله پریکړه وکړي. هیچ تجربه اینطور نشان نمیده که اگر تنها روی حکومت موقت موافقه شد صلح میآید در یک کشور. هیچ جای اینطور یک تجربه را نداره. به این معنا که صلح یک محتوای بسیار جامعه سرنوشت مردم باید در خود داشته باشه و روی از اون موافقه صورت بگیره. بعد قدم هایی که برداشته میشه یک مراحلی که می داشته باشه او را عنوانش نامش هر چی که میگذاریم او گپ جداست. د چارو یو شمیر کارپوهان د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو نه حاضرېدل د افغان ملت د وینو پر وړاندې د یادې ډلې بې پروایي ګڼي او وایي د افغان وژنې د درېدا لپاره باید مذاکرات دوام وکړي. د دوی په نظر دوحه کې د مذاکراتو د دوام لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت د مذاکراتي پلاوي شتون د دوی نیک نیت ګڼي او له وسلوالو طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د سولې خبرو د دویم پړاو د پیل لپاره د افغانانو غږ ته لبیک ووایي. موږ د طالبانو او د افغان دولت څخه هیله او غوښتنه کوو چې بین الافغاني خبرو مذاکراتو ته داخل شي او د خبرو اترو د لارې نه خپلې ستونزې او مشکلات حل کړي. که طالبان چیرته غواړي چې دغه مذاکرات ناکامه کړي یا ګډوډ کړي، زه فکر کوم چې دا د افغانستان د مظلوم ملت سره به ستره جفا کوي. د چارو د یو شمیر نورو کارپوهانو په باور مذاکرات د ستونزو د حلولو لپاره وي، خو وسلوال طالبان د مذاکراتو د میز پر ځای د نورو هیوادونو څخه خپلې غوښتنې مطرح کوي. د خلکو مجبوریتونو ته وګورئ، د ولس مجبوریت ته وګورئ. د ولس مجبوریت دا دی چې دوی اولادونه وژل کېږي، قرباني اخیستل کېږي او دا قرباني نور افغان ولس لپاره ډېره زیاته درنده ده. کلونه وشو، لسیزې وشوې چې دغه دوام لري. نو زموږ د وسلوالو طالبان هم دغه غوښتنه ده چې دوی د هر ډول غوښتنې لري، د خبرو میز ته دې راشي او هر ډول غوښتنې چې دي د خبرو د لارې د ورته یو حل پیدا کړي او پرته د خبرو لارې حل موږ تاسو ګورو چې موږ تاسو په 40 کالو کې ونه رسیدلو. بل لور ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال کینیت مکینزي هم د منځني ختیځ انسټیټیوټ یوې انلاین غونډې ته ویلي طالبانو خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی، هدفي وژنې کوي او پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې ډیر کړي چې بهرانیانو باندې د بریدونو کچه 0 ته راټیټه شوې ده.